سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکوم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان رشید خان، مجیب زردان او محمد نبی نه علاوه نور څومره افغان لوبغاړي پاکستان سوپر لیګ ډرافټ کې شامل شوي دي. نو کوم ملګري په چینل کې نوي راځي، ټول له مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته دغه بیگ بیش لیگ په هکله باندې یو خبر درکوم چې نن په بیگ بیش لیگ کې د محمد نبی ټیم چې کوم د هغوی رشید خان سره ډیره مهمه لوبه ترسره کړله او په دغه لوبه کې ورته رشید خان دوی ټیم ډیره په اسانۍ سره د محمد نبی دوی ټیم نه دغه لوبه ګټلې ده. نن لوبه کې که موږ وګورو، رشید خان دوی ټیم اول بیټینګ ترسره کړ، 102 رنز ټارګټ د نبی دوی ټیم ته ورکړ چې محمد نبی په نن لوبه کې 4 اوورو کې 22 رنز ورکړي دي او همدغسې یو لوبغاړی هم آوټ کړی دی، یعنې زیات رنزونه ورکړي دي. او بل خواته نور احمد بیا 3 اووره ترسره کړي دي، 23 رنز ورکړي دي، خو کوم لوبغاړی بیا نه ده آوټ کړی. همدغسې د محمد نبی دوی ټیم 111 رنزه وکړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. نو 80 رنزو باندې د رشید خان دوی ټیم دغه لوبه وګټله. او نن لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې رشید خان یو ځل بیا ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړی ده، 4 اوورو کې صرف 21 رنزه ورکړي دي او همدغسې یو لوبغاړی هم آوټ کړی ده. او بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې سبا ته بیگ بیش لیګ کې یعنې کومه لوبه نه ترسره کېږي، د چهارشنبې په ورځ باندې بیگ بیش لیګ کې رخصتي ده. نو که خیر د پنجشنبې نه به دوباره د بیگ بیش لوبې شروع شي. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان او د آیرلینډ چې کوم همدغه میاشته کې یو سیریز ترسره کیدونکی او 53 اوریزو لوبو سیریز ده، چې ډېر مهم سیریز ده. همدغه سیریز باید افغانستان دغه ټولې لوبې آیرلینډ نه وګټي چې ډایرکټ بیا کال 2023 کې چې ورلډ کپ ترسره کیږي هغه ته کوالیفای وکړي. خو دغه سیریز مخکې داسې معلومېده چې عمان کې به ترسره کیږي، ځکه دوبۍ افغان لوبغاړو ته ویزې نه ورکولې. خو د افغانستان کرکټ بورډ ډېر زیات کوششونه وکړل، نو ویزې ترلاسه کړې. هغه 13 ورځ ورته ویزې راغلې. نن د افغانستان لوبغاړي دوبۍ ته حرکت وکړ او دوبۍ ته به که خیر دوی رسېدلې مې او که خیر د افغانستان او د آیرلینډ چې کوم دغه 53 اوریزو لوبو سیریز ده دغه به لږ غوندې ناوخته کېږي، یعنې همدغه میاشتې اخر هفته کې به دغه سیریز ترسره کېږي، ځکه دوی هلته به کوارنټین کېږي. تقریبا 2 هفتې به هلته دوبۍ کې کوارنټین، هغې نه وروسته به دوی هلته بیا پریکټس هم کوي یو څو ورځې. نو که خیر دغه سیریز به ترسره کېږي خو لږ غوندې به ناوخته وسي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان فاش بالر حامد حسن چې کوم د هغه د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه دغه سیریز کې د افغانستان دغه لوبغاړي چې کوم دی د فاش بالینګ یعنې بالرانو کوچ هم ټاکلی ده. او بل طرف ته حامد حسن چې کوم د اوسه پورې خو ریټایرمنټ نه ده اخیستلی، خو د کوچنګ د افغانستان کرکټ بورډ په خوښه باندې به دی افغان لوبغاړو ته کوچنګ ترسره کوي. او د نه علاوه به زه تاسو ته د پاکستان سوپر لیګ په هکله باندې یو خبر درکوم چې د افغانستان لوبغاړي رشید خان، محمد نبی او مجیب زردان پلټینم کیټګري کې اچول شوي دي، چې ټول نه قیمته کیټګري کې د افغانستان 3 لوبغاړي اچول شوي دي. مکمل ډرافټ به زه تاسو ته وایم چې همدغه میاشتې جنوري 10 تاریخ باندې به ترسره کېږي. نو ګورو چې د افغانستان کوم لوبغاړي اخیستل کېږي. دغه نور لوبغاړي که موږ پلیټینم کیټګري کې وګورو، دغه کیلنډر سیمز، د کارلوس بریډوی، د کریس ګیل، د ایوان ډیویس، د ډوین براو، د کریس جولډن، د الکس هیز، د موین علي، د ډیوډ میلان، د ټون بیټن، د کولینګ انګرام، د عمران طاهر، د روري روسو، د ډیوډ میلر، د ریسی وینډر ډوسن، د ډیر سټین، د مورني مولکر، د کریسلین، د تیسارا پریرا، د اسرو ودانه، د رشید خان، د نبی، د مجیب، د مستفیض الرحمن، د سندیپ رامچانی. د دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان رحمان الله ګوربز هم دغه کې یعنې دغه مختلف کیټګریانې دي. دا خو پلیټینم د دې نه علاوه ډایمنډ، د ګولډ، د سیلور، هغه کیټګریانو کې د افغانستان دغه زیاتره لوبغاړي 10 نه زیات لوبغاړي د افغانستان پاکستان سوپر لیګ ډرافټ کې شامل شوي دي. که موږ دغه لوبغاړي راواخلو، په دغه کې قیس احمد، د شهزاد محمدي، د رحمان الله ګوربز، د نجیب زدران، د حضرت الله زازی، د دې نه علاوه درویش رسولي، د ګلبدین نایب، د سمیع الله شینواری. دغه ټول لوبغاړي خو مختلف کیټګریانو کې اچول شوي دي. ډېر زیات افغان لوبغاړي دا ورته پاکستان سوپر لیګ ډرافټ کې شامل شوي دي. خو دغه به د افغانستان کرکټ بورډ په خوښه باندې ګورو چې دوی ته اجازه ورکوي چې پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کړي، ځکه هغه 13 کال کې که تاسو ته یاد شي افغانستان کرکټ بورډ ورته اجازه نه وه ورکړې، خو پاکستان بیا هم غوښتل چې دغه د افغانستان ښه لوبغاړي پاکستان سوپر لیګ کې واخیستل شي. دغه به وخت سره ثابت شي چې افغانستان کرکټ بورډ خپل لوبغاړي پاکستان سوپر لیګ ته پرېږدي او که نه یې پرېږدي.